د صدر صاحب په اجازه باندې دا یو ګران کار راته ښکاري چې دومره غټ استادان راسره ناست دي او یو کلام نه مخکې دوه شعرونه. یو لیونی ژوند په صحرا تېروو، یو لیونی ژوند په صحرا تېروو، د هجر اور یې په خندا تېروو. ښه دی چې ژوند شپېته اویا کاله دی، ښه دی چې ژوند شپېته اویا کاله دی، عمر د نوح به دلته چا تېروو. ښه دی چې ژوند شپېته اویا کاله دی، عمر د نوح به دلته چا تېروو. شعرونه شاید چې زه داسې ونه یم، یو هایکو یو صنف دی، اقبال شاکر صاحب استاد دی، نو دا هایکوز به تاسو وړاندې کړم. ژاړي هر سړی، ژاړي هر سړی د دې ګرانۍ د لاسه شي به لیونی، او سپو وخوړله، سپو وخوړله خزانه د دې وطن غلو وخوړله. او دا د پېټرولو باندې هغه دی چې سایکل یې واخلئ، سایکل یې واخلئ یا موټر سایکل ولا پیډل یې واخلئ. دا مختلف موضوعات باندې او نور جنگ نه غواړو، نور جنگ نه غواړو، په خپلې خاورې باندې تفنګ نه غواړو. او زور د افواج دی، زور د افواج دی، دلته جمهوریت نشته، د ټوپک راج دی. او د شاعرانو باره کې تل وي په لړزان، تل وي په لړزان، لیونی دي په رښتیا واړه شاعران. او عرض دی چې مخوره حرام نور، مخوره حرام نور، بس کړه رو راومنه حق د لور او خور. او نن یې کړه راضي، نن یې کړه راضي، څوک چې لاړ شي له دنیا بیرته نه راځي. او ژوند ډېر ښایسته دی، ژوند ډېر ښایسته دی، خو تل د پاره نه دی نه په ټیکه دی. او عرض دی چې ولې نه راځي، ولې نه راځي، لاړه نیمه شپه شوه، ولې نه راځي، لاړه نیمه شپه شوه، خوبه څه شولې. او دا اخرنی هایکو عرض دی چې حیوانیت دی، حیوانیت دی، لوڼې سکول ته نه لیږل لوی جهالت دی. ډېره مننه، ډېره مننه.